د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه په موکړه تازه خو ډیر زیات مهم خبر ته د مخکنی افغان حکومت ځینو سرتیري وایي د ایران په همغږۍ د روسیې جګړې ته ځو. د طالبانو یوه چارواکي ویلي احتمال لري چې د افغانستان د مخکنی حکومت پوځیان چې اوس په ایران کې دي د روسیې او اوکراین جنگ ته لیږل کیږي. د تیر جمهوریت حکومت د ځنګړو ځواکونو یو سرتیری دی چې دا ادعا کوي لس ورځې وروسته به د روسیې او اوکراین جنگ ته لاړ شي. دا کس چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شوی د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د شته ننګونو له امله ایران ته کډوال شو، خو د خپلې کورنۍ د یوازینۍ سرپرست په توګه د ډوډۍ غم مجبور کړ چې یوې داسې جګړې ته ورګډ شي چې په ده پورې هیڅ اړه نه لري. یا د مخکنی سرتیری ادعا کوي چې د اوکراین سره جګړې ته مخکنی افغان سرتیري د روسیې او ایران دولتونو لخوا په همغږۍ لیږدول کیږي. هغه ادعا کوي چې 2015 مخکنی افغان سرتیري له خپلو کورنیو سره روسیې ته لیږدول شوي دي چې په وینا یې 180 تنه 2 ورځې مخکې له ایران څخه روسیې ته لاړل. د تیر جمهوریت حکومت د ځنګړو قیاداتو یو بل سرتیری هم چې له څو میاشتو راهیسې په ایران کې دی ازادي راډیو ته ویل په افغانستان کې امنیتي ستونزو لامل شوي چې ایران ته لاړ شي او اوس له دې هیواد څخه روسیې ته ځي چې د اوکراین سره په جګړه کې ګډون وکړي. د مخکنیو افغان امنیتي ځواکونو په وینا روسیه د هغو سرتیرو لپاره چې په جګړه کې ګډون کوي په شپږو لومړنیو میاشتو کې چې روزنه ورکول کیږي $2500 او له هغه وروسته په جنګ کې د ګډون په مهال $3000 معاش ورکوي. لویدیځ چارواکي وایي روسیه له اوکراین سره په جګړه کې له ډیرو ستونزو سره مخ ده او اوکرایني ځواکونه ډیرې هغه سیمې بیرته نیولې دي چې په تیرو 8 میاشتو کې روسیې په خپل کنټرول کې راوستې وې. تر دې مخکې هم داسې راپورونه خپاره شوي وو چې په ایران کې میشت افغان کډوال او پوځیان د سوریه او عراق جګړو لپاره لیږل کیږي. تازه د طالبانو حکومت د کډوالو ورستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د پنجشنبې په ورځ په پروان کې له خبریالانو سره د دې احتمال په اړه چې مخکنی افغان سرتیري د روسیې او اوکراین جګړې ته لیږل کیږي خبرې کړې وې. هغه وایي له بدمرغه مله هغوی ایران سره دا خبره شریکه کړې دي. مخکې سرتیري سوریه او عراق ته لیږل شوی د اوکراین ته هم تللی وي. دلته زرګونه د ملي اردو سرتیري روزل شوي دي. تر اوسه کوم نړیوال خپلواک بنسټ دا ادعاوې نه دي تایید کړې او ایران هم تل دا ډول ادعاوې رد کړې دي.